سلام علیکم ملګرو خاده وبادو شي یو شعر راته رایاد شو چې که هر څومره په غرور په ځمکه ګرځئ که هر څومره په غرور په ځمکه ګرځئ اسرائیل کله پرېږدي د افلاطون سا قدرمنو خبره داسې ده که نه چې دا ځینې خبرې دا د افسوس هم دي او که مذمت یې کوي چې په مذمتو دغه خبره په پاکستان کې د مذمتو څه کېږي نه څه زور شته نه څه اهمیت شته قدرمنو خبرې ډېرې او سري یو خو دا ګولۍ دي کنده دا تاسو اینی ده دا د دې فارموله ده اومیپرازول دا د انډیا نه راځي دا پلته مخکې په 10 روپۍ وه او اوس چې دی دا په 40 روپۍ پلته ده خبره دی چې دا د انډیا نه راځي په باډر راځي په بلیک یعنی په غلا باندې راځي نو چې دا په د انډیا نه راوړي بیا په باډر راوړي بیا دکاندارانو ته رسي دکانداران پکې پیسې ګټي کنه نو دا ټول په دې کې سونه روپۍ ګټي سونه پیسې به ګټي او دلته کې دا په پاکستان کې بند دي خو په هر حال په بلیک باندې میلاویږي ځای په ځای باندې د یو نیم کسر چته کې میلاویږي په 40 روپۍ پلته ده په مایده کې ډیر بهترین کار کوي او دا ګولې چې دي دا زمونږ د پاکستان دی ګورې چې دا نه د دې فارموله هم دغه تاسو لیدای شئ دا هم اومیپرازول فارموله ده په دې ډبې کې چې دي په دې کې یو پلته په یو پلته کې 10 ګولې دي دا یو پلته د انډیا چې دي کنه دا هم یو پلته ده او په دې پلته کې 10 ګولې دي دواړه په میده کې یو شانتي کار کوي څه قسم فرق پکې نشته ده یو پلته دا په 10 روپۍ پلته ده دا ډبې چې دي کنه دا په 3.5 ده دا په سود په 365 روپۍ دا د په 315 روپۍ باندې یعنی په 315 روپۍ باندې دا 10 ګولې دي په 40 روپۍ باندې دا 10 ګولې دي دا هم اومیپرازول فارموله ده دا هم اومیپرازول فارموله ده صرف نمونه بدل دي وسو دا د هندوانو ملک ده د هندوانو د ملک نه د مسلمانانو ملک راشي او په 40 روپۍ خرڅېږي چې د هغو په خپل ملک او په سو خرڅېږي موږ مسلمانانو د مسلمانانو په ملک دا جوړیږي او په 380 روپۍ دا ډبې ده په سو ده په 315 روپۍ باندې نو افسوس په دې باندې پکار دی چې آیا یعنی تربل نه په سلورونو ته شپږم چنده باندې هم دا ګران دي کنه نو سوال دا دی چې آیا د پاکستان ولسه د پاکستان واکمنو تاسو به خدای پاک له نه ځئ تاسو د خدای نه یریږئ نه لکه ټول عمر خو به تاسو ژوندي نه تاسو به څومره روپۍ وګټئ تاسو به څومره جیدادونه جوړ کړئ تاسو به د کمپنیانو او په خصوص توګه ډاکټرانو ته وایم چې هغه د خپل کمیشن دپاره چې دي دا نمونه ګولۍ لیکي ډاکټران پکې ځکه موله ویستي چې په کور کې دلته کې زمونږ ګولۍ وي هغه به په 4.5 روپۍ ډبې او زمانې نوم هیر دی زه چې بیا بازار ته لاړم منشات چوک ته په مارکیټ کې ماته هغه دکاندار وی ملګری چې دې چلو که چې دا ګولۍ والا ګوره د دې دواړو فارموله یوه ده دا به زه تاله درکړم په 120 روپۍ باندې یعنې 4.5 روپو ته ګوره 120 روپو ته ګوره دا ډاکټر د 120 روپو ګولۍ چې دي دا دې خلکو ته د 4.5 روپو هغه د خپل کمیشن دپاره لیکي د خپلو حرامو دپاره دا ډاکټران دي چې دي که نه زه یم چې که دو منځونه کوي که دو حجونه کوي که دو تیروزو لځي که دو روجې نیسي که دو صدقې ورکوي که دو زکات ورکوي نه دې ورکوي وروره دوی ته ضرورت نشته دی نو خبرې ډېرې او سري یو چې زه خو د پاکستان واکمنو ته ملګرو راځي چې دې په حقله باندې غږ اوچت کړو دا زموږ د غریبانانو د استعمار شی دی نن سبا د هر چا میدې خرابې دي دا ګولۍ به په هر کور کې پرتې چې په 365 روپۍ اخلي او یوه ګولۍ ته د ورځې هم خوري که نه الان که ډاکټر ورته وي چې دا ګولۍ به د خوراک نه مخکې یوه ګولۍ خوري نو 2 ګولۍ شولې د ورځې نو دا ستا 15 ورځې کېږي نو 365 روپۍ وي ستا خو د 15 ورځو دا دي زما وروره که نه نو راځي چې دې کې همغږي شو د دې واکمنو نه د دې جابرانو نه غوښتنه وکړو چې د خدای او د رسول دپاره په دې قام لوبې مه کوئ د دې غریبانانو احساس وکړئ او که نه کوئ نو خدای له به ځئ او که به نه ځئ انشاءالله تعالی دا زموږ عقیده ده چې یو ځلې به خدای ته پیش کېږي بیا خدای پوه شه او تاسو پوه شه
او زه خو وایم کنه چې زه خو ورته د خپل طرفه قسم په خدای که موافق کوم چې کم سره واکمن چې کم سره ظلم زیاته کوي د دې قوم وینس کی الله پاک ته په دوزخونو وګرځي او الله دې د دې غریبانو دا بدل واخلي. نور د سنیمه په الله مسپارم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.